د ننګرهار د شینوارو شپږو ولسوالۍ اوسیدونکي وایي د ولسمشر محمد اشرف غني د حکم پر اساس چې د شینوارو د ارزونې لپاره کوم پلاوی راغلی نمایشي بڼه لري. دوی له حکومت غواړي چې د شینوارو ولسونو سره د نورې غولونکي ژمنې نه کوي او په دې برخه کې د ژمنو پر ځای د عمل لپاره مټې رابډ وهي او حق د حقدار ته وسپاري. دغه څلور نیم کاله موږ یو استازی هم خپل ونه لیده. زموږ شینواري بې کوره شو، بې ستره شو. یو موږ خپل استازي، حالانکه موږ 3 سلاکار وزیران لرو، خو یو وزیر مو اوسه پورې نه لیده چې راغلی او د شینوارو ستونزې اورېدلي یا ورسره د همکارۍ ژمنه کړي یا د دوی غږ یې ولسمشر ته رسولی. زه خو تر اوسه پورې دې نه نه یم خبر چې مطلب دوی د چا ستونزه اورېدلي. ډاکټر صاحب اشرف غني ولسمشر چې دی هغې دا خبره وکړه چې زه به د شینوارو لپاره پوره امکاناتو نه کار اخلم او کار به کوم ورته. خو دا چې پلاوی رالیږي او دوی په مثال پټ په پټه ځي او په پټ په پټه کار کوي، نو زما په نظر باندې دا به نتیجه دومره خاصه ورنه کړي. موږ خپم په همدې ځای کې 4 کاله تیر شو د ولسمشر چې کله رئیس جمهور شوی دی هغې نه وروسته هیڅ پلاوي د شینواري پوښتنه نه ده کړې. شینواري قوم ډیر درد لیدلی او نور مجبور دی چې راپاڅي او خپل حق وغواړي. شینواری د دغو کم پلاوي چې راځي په دوی هیڅ باور نه لري او نه د خپل زړه خبرې ورته کړي او نه د دوی اواز مرکز ته چا رسولی دی. دغسې راتګونه مخکې هم شوي دي، د کاغذ مخ باندې ډېر خبرې لیکل شوي دي، خو په عمل کې موږ هېڅ ونه لیدل. په همدې حال کې د ننګرهار ولایتي شورا مرستیال عبیدالله شینواری وایي په تیر کې هم شینوارو ته دې ته ورته پلاوي راغلي خو کومه مثبته پایله یې نه ده ورکړې. نوموړی وایي د داسې پلاو راتګ نمایشي بڼه لري او د ولس په سترګو کې خاورې شیندل دي. تیر ځل هم ډېر والیان هم راغلي، ډېر نور رئیس صاحبان د ادارو تیري دي، د مرکز نه ایاتان راغلي، د خلکو سره یې وعدې کړي خو په ولس کې تر اوسه پورې هغه وعدې نه دي عملي شوي. نو موږ هغه څه غواړو چې موږ کوم بنیادي ضرورت یې ورته صحیح ده د غنمو د نور د کمبلو د دې کومکونه شوي، خو هم اړین کومک چې د شینوارو دی هغه د سرپناه دی. نو سرپناه په بخش کې اوسه پورې چا ورسره کومک نه دی کړی. د یادونې وړ ده چې د تېرې شنبې په ورځ د ولسمشر محمد اشرف غني د حکم پر اساس د ولسمشر ستر سلاکار قمرالدین شینواري په مشرۍ یو پلاوی ننګرهار ته راغلی تر څو د شینوارو شپږو ولسوالیو ارزونه وکړي، غوښتنې او ستونزې د ولسمشر غني سره شریکې کړي. خو د شینوارو ولسونه وایي د پلاوي دا ډول راتګ نمایشي دی او د دوی په هیڅ درد نشي دوا کېدلی.